مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه یو واقعه نقل کړی ده د بخاری شریف په تقریر کې. هغه وایي یو سړی په لاره ته یو ځنګل کې یو جومات و هغې ته ننوت. وایي چې ننوته نو دې کوټې ته چې ننوت نو په کوټه کې په دریو ګوټونو کې 3 کسان ناست دي. د جومات کوټه د جومات یو ګوټ کې یو سړی ناست دی او قبلې ته یې مخ کړي دي او خپل الله یادوي. بل ګوټ کې بل سړی ناست دی قبلې ته یې مخ ته الله یادوي. بل ګوټ کې بل سړی ناست دی قبلې ته یې مخ ته الله یادوي. دی وایي چې راشه زه به هم دې کوټه کې کښېنم زه به هم خدای یادوم چې له دوی سالې به زما وین. څلورم ګوټ کې دی هم کښېناست. وی دا سړی څه ګوري چې یو ښځه راله خشته ښکلې کالو جامو سره او ورسره خوانچه ده اوبه دي ورسره لاس وینځونکی دی ورسره چلمچي چې دا ښځه سینګراله دی یو کس له ورله هغه ورته نه ګوري هغه خپل ځمکې ته ګوري اړو دې ښځې ته نظر نه کوي. دا ښځه ورته رو رو منت او زاري ورته کوي چې دا لاس ته لینځم او دا ډوډۍ وخوره او ته نه ګوري نفرت ته کوي نفرت ته کوي. خو دې ښه دی دا سړی رضا را رضا کي او اوبه ورته واچوي سړی لاسونه ووینځي او چې لاس ووینځي غلی ته یې هغه لاس وینځونکي او لوټه اخوا کړي اخوانچه ورته مخکې کړي. اخوانچه کې وریجې دي پولاو دی پکې غوښې دي پکې هډوکي دي چرګان دي پکې. اوس هغه نیک هغه سړی چې هغه غوښه خوري هغه هډوکي رالي او دا ښځه پرې په دا مخ ولي چې بله غوښه خوري هغه هډوکي رالي او د ښځې په دا مخ یې ولي او ښځه دا سر ښکته کړي لکه چې ښه نوکره ده وینځه ده او دا سړی داسې لکه چې دی مولا دی او دی مالک دی. خوراک خوري او چې هډوکي رالي د ښځې په دې مخ یې ولي. دا سړی ورته داسې نیغ نیغ ګوري. دا 4 نمبر چې راغلی دی داسې ورته نیغ نیغ ګوري. هغه بل سړي له ورغی هغه تم دا ښځه داسې مینت او زاري او اتې مخړی او دا ښځه ورته ګوري اتې مخړی او دا ورته مینت زاري کوي. لاسونه یې وله ووینځل او بیا ورته واچولې بیا ورته خوانچه مخکې کړه وخوره نه خورم لرکه او مینت نه لږه وخوره لږه وخوره ام لګیا دی خو چې هډوکي خوري غوښه تې وخوري هډوکي له دې ښځې په دا مخ ولي او دا غوښې نه چې هډوکي اوچت کړي وخوري نو هغه غوښه تې نو هډوکي په دا ښځه پې ولي او دا بیا هم داسې ده لکه چې وینځه او غلامې ده او هغه یې مالک دی. دریم سره هم دا چالو کو ام چې غوښه خوري نو دا جنۍ په دا مخ ولي دلې یې راوړه دې 4 نمبر له چې خوانچه یې راوړه د زر زر لاسونه مټې ووالې داړو صبر ونه که چې یا خورم او یا نه خورم. دې خو د مخکې نه ورته نیغ نیغ ګوري چې خدای هسې نه په 4 نمبر کې شمه شي خلاص نه شي ولا راله مټې زر زر ونغښتې لاسونه یې په خپله ووینځل چې ووینځل هغې ورته خوانچه ور مخکې کړه چې خوانچه یې مخکې کړه د چې څنګه غوښه وخوړه هډوکې راواغېسته زه دا خیال و چې د علاقې د خلکو به دا یو رواج او دستور یې نو چې څوک دله غوښه ډوډۍ راوړي نو هډوکي باندې په مخ وله دا یو رواج دی او دستور به یې د دې خلکو ځکه هغه هم دا چلو که بل هم دا چلو که بل هم دا چلو کو د چې څنګه هډوکي نه غوښه وخوړه هډوکې راواغېسته هغه جنۍ په دا مخ وویسته جنۍ ته یې غلو خیخ واراخ که ورپاسېده او یو 15 څپېړه یې ووو دا خدای بې خو باسه خدای دې غرق او تباه که ما دله اوبه راوړې لاس دې وینځل ډوډۍ مې دله راوړه نو اوس ما په هډوکولې خورې وخوره که ډکېږي ډک شه ګنې ده نه ډوډۍ خوړم ښه یو څو څپېړې دا سړی وو او ته وایي چې دا ولې دې په هډوکي وویشتم وایي ما خو وایي چې دا د علاقې رواج دی دستور دی هغه لومبي م هغه چلو که دویم هغه چلو که دریم هغه چلو که نو ما وایي که دا هسې به رواج وي نو ما ځکه ته په هډوکي وویشتی وایي ستا خدای بې خو باسه ما پېژنې وی نه وی زه دنیا ما شکل مې د ښځې دی زه د دنیا مال یم د دنیا ډول یم او د دنیا عزت یم د دنیا یم دا 3 چې ګوټونو کې دي دا مانه خفه دي زه یې پرېښیم او الله پسې منډه وی رضا کومې ځان ته یې راړوم چې د الله نه ما طرف ته را متوجه شي هغې ما سره نه رضا کېږي اوبه م ورته اچوم مینت هم ورته کوم ډوډۍ خوانچه م ورته اږدم په هډوکي مې ولي بیا هم ترې نه خفه کېږم زم چې دوی ما ته متوجه شي او الله پرېږدي خو هغې ما ته نه متوجه کېږي ډوډۍ مو خوړه خو الله ته یې مخ دی او تا خدای بې خو باسه تا خو چې در ننوتم نو پولاو ته دې سترګې خړې کړې وې تا خو دې ته نیغ نیغ کتل ما راته خیال نو چې دا به کله ماله راځي او دې مار به دې خوله کې شونډې اوبو چېدی او بیا به چپ چپ کول ته خو ما نه منډې وې در پسې زغلم که دویم هډوکې دله ووایي چې دا مخ دله وشلوم ایرونو دا حقیقت ته ګورې
چې الله د پاره توجه د خدای له ورکړه خدای پاک له قسم په خدای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې چا الله له توجه ورکړه نو دله به دنیا راځي وهي راغمة دا دنیا به د خپو کې ذلیله پرته او کنه ټول توجه دنیا له ورکړه خدای ته شا کړه نو زور پسې وی د شپې بم دنیاي ورځې بم دنیاي او په خوبونو کې بم دنیاي او جن لاس بده د اونر نه ډکی سترګې بده مړې نه کم ټول شپه او ورځ به منډې وې او لاس کې بده د دنیا سامانی بل لاس کې د دنیا سامان دنیا به در پسې ته به منډې وې نو لاس بده د شغل ډک کم خو سترګې بده مړې نه کم یو سړی جمعات ته رانه وته او چې جمعات ته څنګه رانه وته نو جمعات کې دقه یو امام صاحب غریب ناستو هغه له چا سره ډوډۍ ترکاری بنګلې دال به څه شی راوړو تیار چې څنګه رانه نه وت مولا صاحب دې سړی ته وی راشه مېلما ما سره ډوډۍ وکړه څه شی دی هغه وخت سره چې سپراتو دال یا ساګ ودا شی دی زه مولا صاحب زه دال ساګ نه خورم څه خورې زه به مرغ پولاو خورم هغه پولاو چې چرګ پکې پروت دی مولا صاحب وته غوسه چې تا خدای به خو واسه زما خدای ته کې بل عمر د امامت او شما ته چرګ او پولاو سره پر پستر ګونی ته نن رالی مل مچو چرګ پولاو غواړي پلار لدی پلار ګوټ دې کړی که پلار مکه دې کړل دا ته چې چرګ پولاو غواړي وته یاره وی بس مولا صاحب که چرګ پولاو وی خورم او که چرګ پولاو نه چې بالکل ولا ګوتې ونسم لا دا مل مجمعات کې ګوټ کې وځ شو چې جمعات کې ګوټ کې وځ شو نه فالو کله ول دشتا تحیت المسجد خپل نفلونه وکړل یو ګوټ کې وځ شو کلی څنګه وځ شو مولا صاحب ما خپل دال ساګو خوړل او سم لاسته لک سات په د شپې یو لستمې دولس شوې چا دروازه واله ملا صاحب غوسه چې خدای د شپې څوک دی چې پاسې دروازه کړو کسو یو ښځه ده خوانچه کې ورسره چرګ دی او پولاو دی دا حالا دا ورته وایي چې تاسو څنګه د شپې دی راوړه وی زوی مې چترک شوی ما نظر کړو ما نخته مې کړې وه چې د ما زوی خدای پیدا کی بل کار به اله کومه چې دقسې د چرګ پولاو پوخ کم او جومات ته استاجلې اوسم زوی مې خدای نن را پیدا کړ ملا له مرجې مې پخې کړې چرګ مې را پیدا کا مې پوخ کړ نو اوس د دې نه فارغ شوم دا مې تاله راوړم ملا صاحب خو پېښ شو دا خو ماله نه دی راغلی هغه سړی پاسه هغه خرلار کوي په خوب کې را پاسه اشنا شی در راغلی دی پاسه تاسو غوښته او تاسو وایي ګوره زه چې کم کار کوم په دې نیت نه کوم زه الله لپاره کوم او چې څه د خدای نه غواړم مالې راکوي تا ته دال ساګ پروت مې نه خورم خدای نن به همدقه شی راکوي دا د خدای پاک راله راوست زمارونو دا د رسول الله مبارک د حدیث الفاظ دي چې ته د خدای د رضا لپاره کم عملم کې نو اتتک دنیا وهي راغمه دنیا بدل راځي او خپو کې بدل ذلیله پرته نو کم کار چې سړی کوي دیر دا کار نه دا مقصد نیت دی دا وګرځي مقصد دی دا وګرځي په دې زمانه الله راضي شي دې لپاره نه چې زما له خوشاله شي دې لپاره نه چې زما بچي خوشاله شي دې لپاره نه چې زما پلار خوشاله شي دې لپاره نه چې زما تربوران خوشاله شي دا نیتونه رستو کا ولی دا زړونه د الله په لاس کې دي چې الله خوشاله شنو زوی بم درنه خوشاله چې الله خوشاله او تربور بم درنه خوشاله چې الله خوشاله او گاونډي بم درنه خوشاله چې الله خوشاله پلار بم خوشاله نیکه بم خوشاله زمیدار بم خوشاله ټول بدرنه خوشاله خو الله خوشاله می مقصد دغه دی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده د ایران یو شهنشاه یو شاهزاده گرفتار او دا شاهزاده ډېر خطرناک سړی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې خدای د دنیا علاقې فتح شوې مصر فتح شو ایران کې د فارس او د کسرا غوندې علاقه فتح شوه یمن او دا غیر چا پیرا مضبوط علاقې چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې د کفر علاقې وي اټولې فتح شوې او دا یو علاقه او دا سړی دا شهزاده دومره ماهر په جنگ کې چې د مسلمانانو فوج به سره کله ونښتېده نو مسلمانانو ته به ډېر لوی تاوان رسول ډېر زبردست تاوان به مسلمان ته رسېده اخره کې خدای پاک په جنگ کې گرفتار چې گرفتار یې که نو فوج ونیوه او نیغې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ودرو او فوج خوشحاله وی سیب سلیم گرفتار کو او رام وسته او دا شکر دی چې دا گرفتار شو د لاس نه خو لوی مسلمانان شهیدان شوي دي دله چې کم چل د جنگ ورځي خو بل چاله نه وردي
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فیصلہ وکړه ویلاس ولا وتړی او په تورت خپې مولا وتړی او جلاد ته وی وها دې چې کله جلاد وته ودرېد نو قانون دا دی چې دا مجرم نه خلق تپوس کی پړی سارمان دی. حضرت عمر صاحب وته پړی سارمان دی وی جشته خو پورا بنه کی وی وای چې سارمان دی پورا کوم وجنم دې سم سارمان دی څه پورا کوم وی زما خو یو ارمان دی چې دا الله سره له پرانی دی او دې کې را یو جام خشته یخ یو برا کې وځي اوس کم بیا مې ملکا. حضرت عمر صاحب دا خبر هیڅ مسله نشته سبو ته الله سره پرانی دی او خشته یخ یو بوله مزیدار راوړی دا خیره ارمان دی چې ویس کې چې به مړ چې به ولا سنگراړو دی لاس کیو نه وي دې پړه چې دو شو وسکه کنه دې رپی الکه وبم دل در کړ رپی والی وسه بیا رېګم اسنه چې زه بخلې تکم او جلاد ته حکم وکي او جلاد می پرې وبو پدا مېس کیو نه وي پرې یریګم وې نه چې تا ترسو دوبنیس کله کنه بیغم اوسا چې ترسو دوبنیس کله هغه پور دې موږ نه وجنو یا امیر المؤمنین یریګم ګوره د اشتیایم درو خورته نه ترسو چې دوبنیس کله هغه پور دې موږ نه وجنو بیغم او بوسکا بډس چې هغه جام دوبو پزمکا وګرځاو او بتوي شوي وېزاوس مې نشي وجلې. حضرت عمر سے پوښتنه چې دا خوري زبردست چالاک وخت واقعي ما خدا خبره کړې چې ترسو دې وبنيس کړي نه دی وجنما او بخوا غوښ پیکله خوش کې نشي اوس به سره سکو مرګر وته وې نه سیبا سړی دې چل باد چلے سره وکړو نو ملي کوي نه دروغ نه مله خپکیږي ما خلینا داته کې وته چې ترسو دې وبنيس کړي نه دی وجنم اوس هغه وباغ سکین شي هغه په مګت وشو کم وخت مګو ورغول چلے را سره وکړو نو دې دروغ نه رښتیا به بس کدی خلاصي کې خلاص شي خو الله نه خپکوما زما جون خدای لپاره چې مان الله رضا شي په دروغ خو الله خپکیږي پرېښتیا باندې خوشاليږي زوی الکا ډیر سخت د تغوسم چې تبه د ما ګوتو لکل راځي اوس خو دې وجل نشم ما ویل چې تاسو له دغه وبنيس کله نه دی وجنه مستغو به اوس کې نشي دما د مرګ نه بچي شهزاده پرې خو یې څنګه پرې خو دو نو شهزاده چې خلاص شو وی بری شم وی او وی کلمه شهادت را تخایا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسلمان شهادت ته چاوي ور دي ته مسو او عمر سے اخلاص ته مګور د الله رضا او نیکی او د شهادت غي ته مګور شهادت ته چاوي وی کم بختا چې ارکل مسلمانې دي نو مخکې نه مسلمانې دي کله پتور والی بیا بسو وی مخکې ځکه نه مسلمانې دم چې بیا به خلق وی چې د مرګ نه یرید نو مسلمان شو او اوس ځکه مسلمان شوم چې زما په اسلام کې د مرګ یرنی صرف د الله رضای زما د اسلام مقصد صرف او صرف د چې مان الله راضي شي بس دغه خبره پکې نشته نو که مخکې مې اسلام راوړو نو پکې د مرګ یرم راتله اوس پکې د مرګ یره ختم صرف د الله رضا بس مسلمان شوم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له دومره لوی مرتبه ورکړه چې حضرت عمر مشیر او د څه مشیر شو د دفاع د وزارت یعنی دا هغه د فوج د محکمې مشیر وګرځاو ته مانن پس د فوجي محکمې مشیر وګرځیدل د دفاع د محکمې دا ډیره مضبوطه محکمه را داغه ته د ما مشیر د مارو اصل سیز مزمون دمون نه دی چې دا مون دې د پاره کوم چې د مان الله رضا شي دا روزه دې د پاره نسم چې لوی رب رضا شي دا صدقه دې د پاره ورکوم چې د مان الله خوشاله شي والله رضا شي دا حج کوم دا عمره کوم او دا نفلونه کوم او دا ذکر او تسبیحات کوم صرف دې د پاره کوم چې د مان الله راضي شي بس چې الله راضي شو مسئله او سیستمونه بر ټول د الله په لاس کې دي ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزل الا بقدر معلوم دا ارشي خزانه خو د پروردگار سره دي چې دنیا کې څه دي پزمکه څه دي او پاسمانونو کې څه دي د دې ټول خزانه الله سره دي نو مونږ چې عمل کوو نو زمونږ په عمل کې بلوم به نیت د الله رضای مونږ چې مونږ سوایو نیت به کو سلو رکعات فرض د مازیګر خاص الله لرا خاص خدای تعالی لرا دا وایو کنه وایو دا ټکی پکې ولې او عربی کې چې وسلې وای نو ته نو صلی رکعات العصر لله تعالی یا لوجه الله
دا ټکی به پکې وي چې د الله دپاره. جنازې مونځ کې څلور تکبیره د الله دپاره، الله خدای تعالی را. د اختر مونځ کې دا ټکی وي چې الله تعالی را. نو چې کم عمل هغې کې اخلاص وي او نیت دې دی چې خدای پاک دا عمل خاص دې دپاره کوم چې ته پې زمانه راضي شي، بس خبره دې مضبوطه شوه چې الله دې په یو شي رضا که نو خو پروردگار سره خو ارڅه خو پروردگار سره دي، بیا یې اراده څه ده. نو زمارونو هر عمل چې کې نیت په پکې د دې خبرې کې چې زمانه پې رب العالمین راضي شي او زمانه پې خدای خوشحاله شي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر د پاسه اعلان وکړ، بلکې بخاری شریف کې یو ځای کې راځي یا ایها الناس، اے خلقا زما دا اعلان وره، انما الاعمال بالنیات یا العمل بالنیه. ګورې د عمل تعلق د نیت سره دی، که نیت ته خو مزیدارو نو ثواب بدل خدای پاک قدر کی. ګوره یو حدیث کې راځي الحسنة بعشر امثالها، چې په یو نیکي خدای یو پلس ورکوي. یو کې داسې راځي. د قرآن شریف یو بل آیات ته، هغې آیت کې رب العالمین فرمائی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة. وی چې دا خدای په لار کې څوک صدقه ورکوي د هغې داسې مثال الله یضاعف لمن یشاء، چې الله وغواړي نو چاله د 200 هم زیات بدل ورکوي. یو بل حدیث کې داسې راځي حضرت داود علیه السلام یو ځل د الله نه سوال وکړو، یا الله ما ته دا تل وښایه چې د قیامت پر ورځ پې ته وزن کې دا راته وښایه. الله فرمایي چې هغه دومره غټه ده د هغې طاقت نشي لرې د کتو. نه الله ما ته وښایه. نو تله یې ورته وښوله. نو چې ورته تله وښوله نو دې بېهوشه را پرېوته. نو چې ګوره داود علیه السلام پیغمبر دی، پیغمبر له الله ډېر لوی طاقت ورکړي. نو چې کله په هوش کې راغی نو جړلې او څه وایي وی یا الله دا خو ډېره لویه غټه تله ده، یا خدای دې کې خو که دا 7 اسمانونه او 7 ځمکې په دې یو چابړي کې واچوې نو په یو پوټي ځای کې ځایږي، یو ګوټ کې ځایږي. دا 7 اسمانونه ځمکې په یو پوټي نه ګوټ کې ځایږي. الله دا به زمونږ په عمل څنګه ډکېږي؟ دا تله خو به ډکول غواړي. خدای زما خو داود علیه السلام پیغمبر الله څومره اعمال دي. قتل داود جالوت واعطاه الله الملک. جالوت ظالم بادشاہ را در الله څخه خدای پاک مړ کړی دی. او په پیغمبرانو کې مخکې چې پیغمبر او بادشاہ بنو او چې بادشاہ او پیغمبر بنو، دا واحد لومبی پیغمبر دی چې پیغمبر دی هم بادشاہ دی. زی ولا خدای سلیمان علیہ السلام ورکو او د ټولې دنیا په خپل زمانه کې بادشاہ او پیغمبر هم وو. او داود علیہ السلام خدای ته دومره جلا کړی ده. زموږ علما لیکي وی که د دې ټول مخلوقو دا اوښ کې را یو ځای کې نو د داود علیه السلام اوښکو ته به ونه رسېږي، اتې زیاتې دي. او که داود علیه السلام او بیا د دې ټول بندګانو اوښکې یو ځای کې نو د آدم علیه السلام اوښکو ته به ورسېږي. دونه خدای ته جړلی داود علیه السلام، لیکن بیا هم جاړي یا خدایا دا دومره غټه تله که دا 7 اسمانونه 7 ځمکې دا یو ځای کې او په تله کې واچې په پوټیني ګوټ کې ځایږي، خدای زمونږ په عمل به څنګه ډکېږي؟ الله ډېر مهربانه بادشاه دی. الله فرمایل ای داوده چې زه وغواړم نو په یو کجورې هم ډکولی شم. کجورې له به وزن ورکم که نه. اوس مالوچ که لوی ډمبر دی نو وزن یې کم دی، یا بوره د لرګي که ډمبر زیات دی نو وزن یې کم دی. او اوسپنه ده پوټینی ده خو وزن یې زیات دی. پاره وزن زیات لري، سره زر وزن زیات لري، سپین زر وزن زیات لري. دا داتونه دا حجم یې کم دی، وزن یې زیات دی. نو اوس په دلته کې ستاسو ذهن کې دا سوال لري چې یو ځای کې راځي چې نیکي یو پلس شوه، بل ځای کې راځي چې نیکي یو په 200 شوه، بل ځای کې راځي چې نیکي دومره شوه چې د تله پیدا کېږي. بلکې یو حدیث پاک کې راځي چې د یوې کجورې بدل خدای د احد د غر عمره ورکوي. نو دا کم حدیث باندې بز عمل کوم او دا څنګه چلو شو؟ نو علما لیکي چې دا د اخلاص پورې خبره ده. که اخلاص او نیت کمزور دی نو یو پلس شو، او که نیت مضبوط ته یو په 200، او که دا غینه مضبوط ته دا غینه زیات، او که نیت ډیر اعلی دی خالص د الله د رضا د پاره ډیر مضبوط نیت ته نو بیا به یوې کجورې نه د خدای د وحود غر جوړي. او په عمل بدل خدای پاک هغه د تله د قیامت پر ورځ باندې
میزان د حساب کتاب ابدا خدای پاغي باندې لکای ور اصل سید بنیاد کې دی هغه اخلاص او نیت دی. یو حدیث پاک کې راځي چې څومره خلک چې دي دا ټول هالکون هالکان دي الا العالمون، مگر علما چې دي دا محفوظ دي. یا وایي چې العلماء هالکون الا العاملون، وی عالمان هم هلاک او برباد دي مگر هغه عالمان بچ دي چې هغه عمل کوي. بیا وی العاملون هالکون الا المخلصون، چې یره کم کسان هغه عالمان دي او عملم کوي دم برباد دي مگر هغه پکې بچ دي چې علم هم لري عملم لري خو ورسره پکې اخلاص وي. اخلاص څه شو؟ د الله رضا، چې مونږ کم کارم کوو زمونږ مقصد به دی چې زمونږ نه په الله راضي شي. ایرون سړی چې میخ خالي میخ اصل علي پایول سوټي وسره په خپل راضي کنه راضي، سپیا کې وسره په خپل راضي کنه راضي، ډیراد ورسره په خپل راضي. سپیا کې په خوا دي زنانو کولې ابه چول او خرصول به هغه بلا پیسې بکیدل. خر ډیران بجمع شو، ډیران څونه قیمتي شی دی هغه به خرڅول هغه بلا پیسې بکیدل. نو دا سوټي مو سره راضي خامخا، سپیا کا مو سره راضي، ډیران مو سره راضي، بچی مر سره راضي. دا غمیخي بچیم پیدا شي هم ته خرڅه، لیکن څوک دانه و چې دا میخه می سوټو لواغستا، دا می سپیا کو لواغستا، دا می ډیران لواغستا، دا می بچو لواغستا. او کچوي چې دا میخه می دی لو چې دینه په سپیا کې قرضوم نو غلګ وي مرزه به وقوف سره پټه نه شي د میخه دا غشتو مقصد کو یو لک روپو میخه دې صرف سوټو لواغستا قمقله. او کوی چې دا می ډیران لواغستا چې ډیران به می ډیریږي بیا مو پورې خلک خاندي چې مرزه به وقوف سره ډیران خو په 2-3 روپے خرڅيږي نو دومره غټه میخه په 1 لک روپے دا سره په سر ډیران لواغستا نه دا می بچو لواغستا. ای بے وقوفه بچي هو 15 روپے خرڅيږي، په 15 بچي ورې نه لې چې 1 لک روپو دونه غټه میخه دونه غیاګانې په خوري. او کدی وی چې دا میخه می پيو لواغستا نو دا سړیو خيار دی کنه دی د قرنګ د عبادت دا ډیر مضبوط شی دی. دا میخه نه چې دا د میخونه مضبوط شی دی نو دا پټي مقصد ولا پټي نه شي مګر دا پټې نشي ولا مقصد مګرځو چې دنیا ده د دې مقصد څو ګرځوا د الله رضا. دا نور وسره په خپل راځي چې چاله دې ورکړه بم خوشاله شي. دا ګوره په خپل پکې رااله تهمت نه بم خلاص شوي سبب سوګدانه چې زکات نه ورکي. الکه دا سړی خسړی ګوره دا زکات ورکي تریت مګه خلک دی وای دا زکات یې ورکو تهمت نه خلاص شوي. کور خلکم خوشاله شو، بار خلکم خوشاله شو، او کله امسایه لا ورکو نو کړل دی ورکړه هم خوشاله شو. نو دا قصې وسره راځي خدا په 2 نمبر کې راځي. دا غ سوټ او ډیران دی دا د عبادت چې دا یو مضبوط شی دی دا غي مقصد مګرځوا، مقصد د الله رضا ګرځوا. نو چې څومره عمل مونږ کو دا به د الله د رضا د پاره کو. دا نور خبره وسره په خپل راځي، په خپل څنګه راځي دا غي مثال بم درکم. یو صحابي حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرتوں کو مدینہ منورے تا چې هجرتیو کو یواز دنه چې څومره صحابه هجرتوں کو دا خو پکې ځان له ممتاز سره لري صحابه هجرتوں کو. نو انصار سره چلو کو بيد الله رسوله دا مهاجرین زموږ رونه دي. پیغمبر علیہ السلام دا غي رولي جوړ کړه یو مهاجر او انصاری دارونه شو. بس دا مهاجر او دا انصاری رونه شو، دا مهاجر او دا انصاری رونه شو. او دا سرونه چې څنګه رور مړ شو بل ورته میراث وړي دا څه کا مهاجر مړ شو انصاری به میراث وړي او کا انصاری مړ شو مهاجر به میراث وړي. نو مهاجرین خوارانو سره سو انصار وسوي. او هو هو نبی علیہ السلام ته وی دا الله رسوله زمونږ دا باغونه دي او زمونږ دا پټی دي دا پامین نیم کا نیم زمونږ او زنګری مهاجرین ورونو. ګورغه هجرت الله له وک دلته وسره د مدینه ټول زمکې نیمه ده. نبی هم نه نیمو. حضور پاک هم ډېر خیال وینا نیمول پکې نشتا. وی تاسو خپل پټی کرے خیر دې میوه مونږ لنی مرا کوي ای مهاجر الله. مقصد دا چې نیمه نه کو خدای به غنیمتونه راولي. غنیمتونو کې مهاجر ولې سور کم انصار او خپل مالونه پاتې سره ده. یو صحابي دی حضرت سعد ابن ربيع رضی الله تعالی عنہ دا چې د سره د کم صحابي ورولي جوړ کړو دا غنم عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف ته دل تراشه وی ته پیغمبر علیہ السلام زمار ور کړی کنه وی معلوم د سره او زما دوه خدي دي راشه یو پکې خوخه کا چې ستا کما خوخه زب طلاق ورکم چې عدت تیر شي درته پني کا دته اخلاص وي
عبدالرحمن ابن عوف ته سوی دم اخلاص وکړه هغه کې مې اخلاص دی هم دا نه وای چې ښا خدای را سره ښه شه راځه راوباسه چې یو پکې قوقه کړم یو ست وکړي که نه ست سره به چې ته وایي ډوډۍ وخورم وی خدای دې وبخه مهرباني چې بیا راته وایي نه راځه او بیا وایي نو بیا ورسره روانېږه هغه خوار به راته هسې ست کړي هسې د شرم د وجې نه چې خدای دې وبخه ډوډۍ خورې که نه خورې او ته وایې ښه راځه کوم ځای کینو کوم ځای به کینو څه دې پخ کړي دي هغه خوار دی د ماړه داسې دی وکړولم داسې به نه کې نو هغه ست وکړه دې ورته څه وایي بارک الله فی اهلک و مالک خدای دې ستا په ښځه اهل کې او په مال کې برکت واچوي دلونی علی السوق بازار راته ښایه تاجر سړی مال د تجارت چل راځي نو بازار یې ورته وښو نو لاړ نو 100 روپۍ وګټلې په سبا بیا بل ورځ بیا نو واده وکړو چې واده وکړو نو یو ځل په لار را روان دی نو د واده د ښځې اثرات پیو د واده نه پس په سړي څه بعضې اثرات پي خلکو ته پته لګي چې د واده کړی نبی علیہ السلام چې ورته وکتل مهیم یا عبدالرحمن ته څه دي وی صاحب ښځه مې کړ تزوجت امرأة من الانصار یو ښځه مې کړې ده ولیمه دې کړې ده وی نه الله رسوله وی اولم ولو بشاتن یو ګډ چیلې په ولیمه کې حلال کا ګوره دم خلاصو نو نه ته ښځه لاړه نه ته مال لاړه د هغه مې خلاصو نو خدای ولا مال هم ورکړو خدای پاک ولا ښځه هم ورکړه زما رونو زما د ټولې خبرې خلاصه دا ده چې مونږ کم کارم کو زمونږ نیت به دی چې الله رضا شي زمونږ دې ته اخلاص وایي دې سړي ته مخلص وایي چې زمونږ الله راضي شي نو په 1 روپۍ کې بدله خدای ډېرې بدلې درکړي هم دنیا کې هم آخرت کې نیکۍ ته بدله خدای مینه پیدا کی را بدله خدای نیکۍ ته راوړي وجود کې او مال کې بدله خدای طاقت هم پیدا کی او پاغه صدقه کې پاغه عبادت کې پاغه نفلو کې پاغه حج کې پاغه عمره کې هغه کې بدله خدای پاک وزن هم پیدا کی رب العالمین زموږ اخلاص نصیب کی او خدای پاک زموږ له د دنیا او د آخر خیرونو او برکتونه راکړي تنګي کې عمرګری مراد ګل دی بیمار دی الله تعالی دې ولا شفا ورکړي خدای پاک دې ولا روغ صحت ورکړي دا ما چې کوم حدیث اولست یو صحابی دی یو سړی دی نوم یې بالکل نه دی معلوم ټول تاریخ د احادیثو چې ولټې نوم به معلوم نه کې هغه هجرت کړی یو ښځې سره مینه وه محبت و نو ده ورته د نکاح پیغام ولېږه چې ما سره واده وکړه ښځې ورته وی چې زه د سره واده کوم خو په دې شرط چې ته مدینې ته هجرت وکړې او که مدینې ته هجرت نه کې در سره واده نه کوم دوی دا خو آسانه ده نو د مکې نه مدینې پورې هجرت یې وکړو دا تقریبا 450 کیلومتره مزل دی لږ نه دی علیه السلام ته چاله وي چې دې سړي خو د دې ښځې د نکاح لپاره هجرت وکړو هجرت خو به الله لکې چې الله خوشحاله شي هجرت خو به دې لکې چې په مکه کې زه د خپل اسلام او د دین کار نشم کولی اکه کوم نو په تکلیف کوم راشه مدینه شریفه ته بلاړ شم او د اسلام خدمت به په ازادۍ وکړم هېڅ پابندي او رکاوټ بني نو دې سړي خو دا هجرت د الله دپاره ونه کړه چې الله راضي شي او د الله د دین خدمت او محنت په ازادۍ وکړم ده خو ښځې له هجرت وکړو نو علیه السلام په منبر کې ناست په مدینه منوره کې او دا حدیث یې ولوست انما الاعمال بالنیات چې د اعمالو د ثواب تعلق د نیت سره دی که نیت ته خو ثواب به درته میلو شي او که نیت ته خراب و ثواب به نه میلاویږي او چې نیت څومره اعلی دی ثواب به زیات میلاویږي او که نیت کمزور ثواب به کمزور میلاویږي او بیا فرمایل بیا مثال ورکوي هغه څوک چې هجرت یې د الله او د رسول لپاره فهجرته مقبولة الى الله ورسوله د هجرت الله او رسول ته مقبول دی چې د الله او د رسول د رضا لپاره الله خوشاله شي او رسول الله خوشاله شي او هغه څوک چې هغه هجرت د دنیا لپاره چې دا دنیا وګټم او یا د ښځې لپاره چې ښځه په نکاح والم فهجرته الى ما هاجر الیه هجرت چې کوم مقصد لکړو هغې ته رد شو مردود شو او د خدای او د الله او د الله د رسول فایده او ثواب او رضا حاصله نشوه نورولو چې کوم عمل کو زمون مرکزی مقصد به د عمل نه د الله رضای چې مونږ الله راضي کو نو بیا به د اخرت کې د عمل اجر میلو شي او په دنیا کې به هم الله د هغې نصرت او مدد در سره په هغه نیکۍ کې کوي د دنیا هغه نصرت او مدد سره د هغې ډېر مثالونه دي یو ځای کې یو اونه و خلکو به هغه اونې ته سجدې کولې عبادت به یې کو
حسن بعضی اونو خلق تعظیم و احترام کوي دا په شریعت کې نشته هغه اونې ته به خلقو تعظیم و احترام کو او تورې به خلقو ور اویزاندولې او غشي به خلقو پکې اویزاندول چا به ورته ګوتې نه وړي چې چا به څه شی پکې امانت کېښود چا به تې زامن غوښتل او چا به تې د بیمارۍ جوړوالی غوښته دا یو ګنده عمل شرکي شروع یو صوفي سړی و نیک هغه وی یاره دا څه مصیبت دی خلق منې کوم خلق نه منې کېږي راشه تبرګې په اوږه که او دا اونه د ویښ نه واچړو قصه خلاصه شي چې په لاره ته یو سړی وله مخې له راغی وی دا چرته دی وی دا وزم دا ونه وه ولې وی خلق شرکي والا عمل کوي خدای پرېښی دی ونې نه غوښتل کوي او د ګناه کارونه کوي نو ستا پې څه وی زما پې څه دا اونه د ویښه وه او ختموم چې خلق د دې ګناه نه خلاص شي مړوی پرېږده خلق سوري ته کښېني په لاره خلق ځي او دې ونې ته سوري ته کښېني او د خلقو ساری ورته تړي ته دې ته نه ګورې چې خلقو ته فایده ده وی فایده ده خو هلته د عقیدې تاوان دی خلقو ته خیره ورته وي ته څه کې خپل عبادت کوه څوک بر سره شر وکړي جګړه به دا نیک سړی دا صوفي یاری صوفي ټینګ دی وی نه ګوره څوک به سره شر وکړي جګړه به سره وکړي مه کوه ته څه کې خپل قبر کې خلک سملي او ته خپل قبر کې ګوره یو دا شیطاني وسوسې دی ورته وایي نه بیا ورسره په جګړه شوې ښه زه دې نه پرېږدم ته څنګه ځې دې ونې له ووې زه دې نه پرېږدم مونږ ترې لاندې څاروي تړو مونږ ورته لاندې سوري ته کېنو ته ونه په پرزونو شو چې په پرزونو شو نو دا صوفي اوچت شو او دا اوچت دا چې کم سړی منې کوي دی اوچت که او د ځمکې دی راوبړو او د پاسه یې په یو څو ټوپونه ووال چې ته ما منې که ظالمه په دا تبرګي دا سر دی نه پس روان شو دا سړی ورته وي ته ودرېږه صوفي صاحب ودرې یو خبره ته کوم ګوره دا زمونږ اونه ده همونږ ورته لاندې ناسته کوو او څاروي تړو ته داسې وکړه زه به تاله 1 روپۍ در کوم روزانه به در کوم خو مهرباني وکړه دا ونه مه روزانه به ماله به روپۍ راکې نو ته په هغې نیکي خپله کوه که نه ته خلک څه کوې ته خلک څه کوې په هغې خپله نیکي کوه صدقه کوه درهم به در کوم د کټ سر ته به دې پروت وي بس بالا خو چې ته و پروت وي ته څه کار دی څه دی په ونه کې سړي لکه سوچ کړه پیسې ته کوي چې سړی واوري که نه بیا هله نرم شي او ګوډۍ لګونه بیا خبره بدله شو سړي لکه سوچ وکړه چې واقعي بل کار به کوي خلک که خلک کفر او شرک کوي زما پیسه ما خو ورته نصیحت کړی دی او اونه چې ده نو که دې خوا ته پکې تاوان دی خوا خو فایده هم شته څوک یې سوري ته کښېني او څوک میوه شو کوي او څوک ورته سالي ودرې زه چې ما ته روپۍ میلاوېږي په هغې به چې صدقه نیکي او بچو لرېږم چې واپس شو چې سار به پاسېد بالغ به اوچت کې روپۍ به پرته وه د هغه زمانې درهم ډېر قیمتي و بل سار بیا اوچت کې بیا به درهم بل سړی سور کې شو خوشحاله شي مړه خپل کار به کوي هر سړی خپل قبر کې سملي بل سار چې پاسېد چې بالغ اوچت کې روپۍ نشته او پیسې خو بندې شو چولۍ مولۍ ولټلو شی پکې نو تبرګي ته یې ګوتې کړې او روان شو هغه سړی وله لار کې مخې له ورغی څه کې وی زم دا اوس هغه ورته خپل شکل بدل کړی زم دا ونه وه وی مړه په ونه څه کې نیکبخت پرېږده څوک به سوري ته و څوک به څاروي تړي فایدې نه د خلکو غلطې عقیدې دي څوک ته بچي غواړي چا تورې ویزاندې کړي دي نه پرېږدم دا ونه نن د بېخه وه په جګړه شو سره چې په جګړه شو سړی لګي شو صوفي صاحب اوچت که او د ځمکې لی راو په دا مازدیګر یې ولې 2 ټوپه مو وال ودرېږه ښه چې برابر دی که ته څنګه دی ته خو لاړ شه ستا په دا تبر دا سر دی وا هغه حق حیران شو چې خدای پاک چې دی بیا اوچت شو بیا ته هغه بیا اوچت که ځمکې لی راوبرو چې بیا دې بیا اوچت که ځمکې لی راوبرو او په تېر ځل به دې لګي شو هغه یې 2 ځله رابرولې بس دې ودرېدل ته څوک یې لکه وی زه همغه یم هغه بل ورځنی کس یم وی ته یې څوک وی ته ما څه کې خو دلته خو قدم واله ونې پسې وی اخر په دې نه پوهېږم چې بله اوس خو ما ته ډېره سپک وې چې اوچت به مې کړه ځمکې له مې راوبرولې او نن دومره درونې زه دې نه شم اوچتلو زما دې بېخ وې څو ځله دې راوپرځولم او ورته وي د شیطان د انسان په شکل راغلی بل ورځ چې ته تلې اونې پسې د الله دپاره تلې
دا الله د رضا د پارتله الله دې راضي کو نو کما د تزان ارسم طاقت من کو خو ستا مقابله ما نشو کول ستا لاس مضبوطو ما دې مقابله نشو کوله او نن الله لنذي درهم لروانه شي در باندې بن شوی دی خدای لنذي اگر روپے در باندې بنده شوی دا نو نن کته ارسمره مضبوط او طاقتمند دی او درته ارسمره کمزورم او د خدای طاقت او مدد نه ختم شوی دی ګوره چې الله د پاره کوم کار کوي نو خدای به مدد کوي په وجود کې به طاقت پیدا کی نوکران به مرګري کی مخلوق خدا به در سره مرګري کی مقابله به څوک نشي کوله هر څوک برته خدای ذلیل کوي زړه بدل خدای مضبوط کی پنه کو باندې یو حدیث کې راځي ان قلوب بني آدم بين اصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء وی دا الله زړونه د خدای پاک د دې دوه ګوتو په دامینس کې دي یو خواته فرشتہ ناستره او ته نیکی اچي منځو کا روجو نساء صدقه ورکا دوکا بل خواته شیطان ناسته او مکه مړه منځ ماس خوتن بډول په یو ځای کې مړه دا روجي د په جمی کې بیا چتهونه سي مړه صدقه ده کړي ورکړه هم مال به کم شي نو یو خواته فرشتہ ده هغه فرشتہ وته نیکی اچي بل خوا شیطان او ورته ګناه چي دا د الله دوه ګوتې شراغي په دامینس کې شو یقلبها کیف یشاء کته الله رضا ته توجه ورکې نو فرشتہ برته مضبوطه کې نیکی ته به خدای دل کلک کی او کده الله رضا دې مقصود نکلا د عملنا نو شیطان برته مضبوط کی بیا بدن غلی کې نه کیږي نو زمارونو هر کار چې کې دا به د دنیا د پاره نه کې دا به الله د پاره کې